سلامونه ملګرو، هیله ساتمن به اسپم په خیری. زه یم عبدالفتاح همدر، تاسو ګورئ ټیکنیکال همدر یوټیوب چینل. راځو د امازون اړوند څلورم ویډیو ته. غواړم په دې ویډیو کې په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه موږ تاسو کولی شو عمومي کانټینټ چې دی د نن ورځې دې ویډیو پروډکټ هانټینګ، پروډکټ لیسټینګ او شپمنټ پلان. دغه هغه مرحلې دي چې اساسي مرحلې د امازون چې کله تاسو سټور خلاص کړئ، همدغه اساسي درې مرحلې دي. لومړی چې دا پروډکټ هانټینګ ده. پروډکټ هانټینګ اساسي مرحله چې د ګټې تعینونکې مرحله، همدغه مرحله د وخت نیونکې مرحله پروډکټ هانټینګ ده. یعنی پروډکټ هانټینګ پروډکټ پیدا کول، پروډکټ سره ریسرچ کول، پروډکټ انتخابول، دې ته پروډکټ هانټینګ وایي. د پروډکټ هانټینګ کې مو باید کوم شیان باید چیپ کړو، یو پروډکټ یا د یو جنس. لومړی باید وګورو چې دغه پروډکټ څومره اندازه د میاشتني ډول باندې خرڅېږي، مانتلي سیل یې څومره ده، څو دانې په میاشت کې خرڅېږي. بل په دې پروډکټ چې کله موږ کوم له سور څخه واخلو په امازون کې خرڅ کړو، پرافیټ څومره راته پاتې کېږي په یوه دانه کې، څومره وخت کېږي دغه پروډکټ دلته لیست شوی ده، وخت یې څومره ده، ایج یې څومره ده، ریویو یې څومره دي، څومره کسانو نظریات دې پروډکټ ته ورکړي دي، ریټینګ یې څنګه ده چې مثبت نظریات یې ډېر اخیستي که مثبت منفي نظریات ډېر اخیستي. کوم منفي نظریات چې پخوا اخیستي دي هغه باید موږ پروډکټ په انتخابولو کې، که هغه پروډکټ انتخابوو هغه مشکلات باید له منځه یوسو ترڅو پروډکټ نور هم پرمختګ وکړي، د خلکو د خوښې وړ وګرځېږي. بل بیسار ده، بیس سیلر رینک ده. دا باید یو پروډکټ ډېر مهم دی چې دا بیس سیلر رینک خپله دی پروډکټ مانتلي سیلز کې رول لري، خو دا په کټګوري پورې مړ لري. بعضې کټګوري کې چې بیسار لزره وي هغه زیات کم سیل کېږي، تر هغو بعض په کټګوري کې 100 زره بیسار لوړ وي مګر هغه بیا زیات سیل کېږي. دا به په هره کټګوري کې تاسو چیک کوئ، هر کټګوري بیسار له بل څخه مختلف ده. او بل نمبر اف سیلرز، یو پروډکټ ده دا څومره کسان خرڅوي، دا باید تاسو وګورئ. یعنې تاسو که دا پروډکټ انتخابوئ، رقابت کوونکي هم څو نفره دي، په دې لیست کې نور څومره کسان دي. لومړی به وګورئ چې مانتلي سیل څو دانې خرڅېږي، بیا څونه سیلران دي، په تقسیم اکثر سیلر ته څو رسېږي په اوسط شکل باندې. نو دغه د پروډکټ هانټینګ کې دغه اووه نقطې باید تاسې چک کړئ. بل پروډکټ لیسټینګ ده. کله چې موږ پروډکټ لیست کوو، چیش ته موږ ضرورت لرو، هغه دوه شیان دي. یعنې پروډکټ لیست کې دا څه معنی، موږ تاسو که یو جنس غواړو چې په یوه دوکان کې په فزیکل ډول باندې خرڅوو، هغه باید په دندانو کې یو ځای په ځای سي کېښودل سي چې یو سړی دوکان ته راځي ورته وګوري او ښکاره ورته معلومیږي. موږ تاسو دا آنلاین شکل باندې د امازون په ویب سایټ کې لیست کوو، هلته لیست کوو تصویرونه. لومړی چې د پروډکټ ایمیج هغه تصویران یږدو، څوک راسي ورته هغه مشتری راسي هغه تصویر ته لومړی ګوري. بل دې پروډکټ کنټینټ ده. دوهم کنټینټ هغه د دوی خپل ډیټایلز ته ګوري، هغه 15 یا زیات کم زیات بولټ پوینټس تاسو ورکړي یو پروډکټ ته، پروډکټ تشریح شوی څه ډول پروډکټ ده، کوم خصوصیات دي، کوم مشخصات دي، دغه د پروډکټ لیسټینګ کې ضرور دي. مثال راځو یو پروډکټ ګورو، دا پروډکټ دی، په دې کې یو به وګورو، مثال دا ګورو نمونې په شکل. راځو دې پروډکټ کې لومړی پروډکټ څوک راسي دا پروډکټ اوس اخلي، تصویران لومړی تصویر ته ګوري، دا تصویران دي، دغه چپ طرف ته هر تصویر چې کلیک کړئ هغه تصویر درته راغلی، دا تصویران دي، یو ویډیو مو کړې ده. له دې څخه لومړی ته تصویر په کتلو سره پروډکټ انتخابوي، کتل یې سره کوم تصویر پروډکټ ده. او بل دغه نو هغې د بولټ پوینټس په دې ګوره اباوټ دیس آیټم، دا خپله دې پروډکټ اړوند تشریح ورکړي، څه ډول پروډکټ ده، څه خصوصیات لري. په لیسټینګ کې دغه دوه مهم نکات دي چې مشتری ورته ګوري او پروډکټ اخلي. بل چې د ټایپ اف پروډکټ دی، پروډکټ په دوه ډوله باندې دی، یو ګیټډ پروډکټ دی، بل ان ګیټډ پروډکټ دی. ګیټډ پروډکټ هغه پروډکټ دی چې تاسو د امازون څخه باید اپروول واخلئ، اجازه واخلئ، بغیر له اجازې هغه پروډکټ نسئ خرڅولی. او بل چې د ان ګیټډ پروډکټ دی چې هغه اجازې ضرورت نه لري، هر څوک کولی چې بغیر له اجازې په امازون کې خرڅ کړي. البته دغه ګیټډ او ان ګیټډ اصطلاح بل ځای هم کارول کېږي. کله چې موږ یو برانډ پروډکټ خرڅوو په هغه وخت کې بعضې وخت ګیټډ پروډکټ کې هغه باید لومړی له هغه برانډ څخه اپروول واخلي، اپروول ورته ورکړي ترڅو تا ته هغه ان ګیټ کې بیا ته لیست کولی سي. او انګیټډ چې بغیر له برانډ له اپروول څخه کوم اتومات کولی سي چې لیست کې په هغه لیست کې ته ځان ورسره یو ځای کړې له نورو سیلرانو سره. نو پروډکټ دوه ډوله باندې سو، یو ګیټډ سو بل انګیټډ سو. دریم چې د شپمنټ پلان ده، پروډکټ انتخاب کو، پروډکټ د لیست کو،
دا لیست کوي چې په دې وخت کې اوس خلک ته دغه فکر ورسره ده چې زه پروډکټ واخلم په امازون په ویب سایټ کې لیست کړم دا ما پروډکټ په څوک رسوي یا مشتری ته څنګه به رسوي. دلته دوه ډوله دي، یو بیا ده فلفلمنت بای امازون چې دغسې دي د ټول مسؤلیت ټول کارونه د امازون اړوند دي. تو فقط پروډکټ د امازون ویر هاوس ته لیږي، امازون ادرس ته درکوي، ته هغه ادرس ته لیږي، امازون ویر هاوس ته ورسېدل، نور چې مشتری اخلي او دی ورته پیک کوي، دی ورته شپ کوي او دی د کسټمر سپورټ کوي. مثال هغه جنس هغه کوم خبرې ورسره کوي، جنس اړوند جنس خراب یې بیرته ریټرن کوي، د جنس اړوند ټول کسټمر سپورټ د امازون اړوند دی، هغه مسؤلیت ده. او بل څه ده بی ام ده fulfilled by merchant. دغه ماډل دغه بزنس ماډل ده چې دی تو هغه خپل پروډکټ دی انتخاب کو، هغه په خپل ګدام یا کور کې دی د امازون په ویب سایټ لیست کوي، کله چې مشتری ورته راځي هغه اخلي، هغه اردر تا ته راځي، تو به ورته شپ کوي، تو به ورته پیک کوي او تو به کسټمر سپورټ کوي، له ورسره به مصروف یې هغه ټول خدمات به مشتریانو ته آماده کوي. دغه دوه بزنس ماډل دي. په بی کې ټول مسؤلیت د امازون اړوند ده، ته صرف پروډکټ د امازون ویر هاوس ته لیکي، نور دی درته خرڅوي او ځان ته پیسونه خپل لري. او بل بی ام ده، بی ام هغه بزنس ماډل دی چې ټول خدمات یې خپله دي، خرڅونکي یا تجار یا دي سوداګر اړوند دي چې څوک هغه جنس خرڅوي. نو که چېرته تر دې دمه تاسې هغه پخوانۍ ویډیوګانې نه یې کتلې، هغه حتما وګورئ، یو بل سره دا ربط لري. که کوم پوښتنه لرئ په تېرو ویډیوګانو کې انشاءالله ډېرې پوښتنې مو ځواب شوي، که بیا هم کوم پوښتنه لرئ ویډیو کې کمنټ کړئ، زه په خدمت کې یم. هر ډول پوښتنه چې وله انشاءالله د هغې په راتلونکي ویډیوګانو کې به هغه ستاسې پوښتنې ځوابیږي او عملاً به هغه هر څه تاسو تشریح کېږي. تر راتلونکي ویډیو په الله سپارم، ښه وخت ښې چارې.